الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. سعى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تروني كما أطرت النصارى بن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. متفق عليه. أما بعد، زمان ایمان او د کلمې ورونو، نن بیا هم د افتخار او د کبر او د منافقت په باره کې او د تعصب په باره کې دویمه برخه وړاندې کوو. او الله جل جلاله په دې کې د ځینې منافقینو د هغوی د افتخار، د هغوی د تعصب، د هغوی د کینې نه ډک برخورد د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانانو سره او د هغوی ډېرې بېباکانه مداخلې او د مسلمانانو دپاره ضرر رسول او د خپل قوم دپاره د تعصب دپاره او د خپل دین د تعصب دپاره د مسلمانانو سره په هره لاره باندې بدی او خلاف کول او چل او ول کول او منافقت کول. نو الله جل جلاله فرمایي: ومن الناس من يعجبك قوله. ځینې د خلکو نه داسې دي چې تا ته به تعجب به وکړي چې دوی کوم ویل کوي یا کومې خبرې کوي. قول یې دومره تعجبناک وي چې ته به تعجب وکړې ورته. فی الحیات الدنیا، د ژوندانه د دنیا کې دومره ډېرې زیاتې خبرې کوي او ښایسته خبرې کوي. ویشهد الله، او دوی الله ګواه ګڼي او شاهد یې ګڼي علی ما فی قلبه، چې زما په زړه کې دا د رښتیا دي. یعنی الله وایي چې الله زمونږ شاهد دی چې زمونږ په زړه کې صفایي ده. وهو ألد الخصام، مګر دا هغه کوږ دی، ډېر سخت کوږ دی او ألد الخصام او ډېر جګړه کوونکی. یعنی دا د جګړې او د تنازع لپاره په هر صورت باندې دا ډېر خراب او ډېر بد حالت لري، مګر ظاهرا یو څه وایي او باطن بل څه. وإذا تولى، او کله چې دی وګرځېږي د تا نه ای محمد صلی الله علیه وسلم، د تاسو نه وګرځېږي ای مسلمانانو، فی الارض، په ځمکه کې، لیفسد فیها، په ځمکه کې فساد کوي، په ځمکه کې هغه تکلیفونه پیدا کوي چې خلکو ته ضرر وي او د هغوی سره بدی او غلط کارونه کوي. ویهلک الحرث، او دې که وسی رسیږي نو دی ټول هلاکوي هغه حرث یعنی فصلونه، حتی دا درمندونه او دا فصلونه ټول سیزي. والنسل، او مړکوي نسلونه. والله لا يحب الفساد، او الله جل جلاله فساد کلم دوست نه ګڼي. واذا قیل له اتق الله، او که چېرته ورته وویل شي چې ته د خدای نه وویرېږه، دې ظالم ته وویل شي، دې منافق او متعصب ته او دې ظالم ته وویل شي چې ته د خدای نه وویرېږه، اخذته العزة، نو دا ډېر زیات ځان په غرور کې اچوي چې یعنې زه هم دا ګناهونه ټول ما کړي دي او زه د دې توانایي لرم چې کوم، نو ډېر زیات غرور کوي. اخذته العزة، دې دومره غرور او عزت نیسي بالاسم، په دې خپله ګناه کې. فحسبه جهنم، الله جل جلاله وایي پس د دوی لپاره ښه دی او کافي دی د دوی لپاره جهنم او اور د دوزخ. ولبئس المهاد، او دا ولبئس المهاد، او دا دوزخ د دوی لپاره ښه بستره ده او ښه ځای د قرار دی ورته چې ورکې پروت دي. ومن الناس من یشري، خو ځینې خلک داسې دي هم دي. ومن الناس من یشري، ځینې خلک داسې دي چې دوی اخلي
یعنی خرڅوي یا اخلي بیه کوي او شرا کوي نفسه په خپل نفس باندې او په خپل ځان باندې او په خپل سر باندې ابتغاء مرضات الله د دې لپاره چې رضا د الله حاصله کړي هر رنګه قرباني کوي او هر رنګه قربانۍ ته حاضر وي. الله رؤوف بالعباد او الله تعالی مهربان دی او رؤوف دی او په ټولو مسلمانانو باندې او په ټولو خلکو باندې رؤوف او مهربان دی. او رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تروني كما أطرت نسوارا وی ما ته دومره ډیر زیات ما توصیف مکوئ او ما ته دومره مدح مکوئ او دومره زما چاپلوسي او دومره غټ کارونه مکوئ کما اطرت النسوارا لکه څنګه چې نسواراو د بن مریم یعنی عیسی علیه السلام هغه کم یو صفت او کم یو مبالغه کوله فانما او هغه په خدای باندې ونیو فانما پس زه چې یم انا عبده زه د الله بنده یم فقولو ما ته ووایئ عبد الله چې زه د الله تعالی بنده یم او بندګي زما دپاره افتخار دی ورسوله او زه د هغې استازی او رسول متفق علیه. دغه آیاتونه چې کله نازل شوي دي نو د دې آیاتونو په شان نزول کې دوه قسمه دي، یو د مؤمن په نامه باندې او یو د هغه غرورناک او منافق دپاره نازل شوی دی. د منافقانو دپاره چې کوم یو آیات نازل شوی دی هغه هم الله جل جلاله هغه حالات لیدل او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې خبر ورکړ او کوم حالات چې د یو مؤمن چې د الله په لاره کې څه کول هغه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله خبر ورکړ. داسې تشریح کوو. یو سړی په نامه د اخنس بن شریق الثقفي نومیږي او دا روزانه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په مجلس کې حاضرېده او د دې سره به دومره خوږې خبرې کولې چې فکر به کېده چې دا د دې دین د اسلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات محبت لري او دې سره ډېر زیات اطاعت د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې به ناست و خوږې او خوږې خبرې به ورته کولې، شیرین صحبت به ورسره کوو، ښه موضوعګانې به ورسره مطرح کولې، په خندا او په خوشحالۍ او په ورین تندي او په داسې ترتیب به ورسره خبرې کولې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باور به دې ته راوړ چې دی د زړه نه ډېر زیات پوره مسلمان دی او په عمل کې هم ډېر پوره مسلمان دی او د دې مسلمانۍ کې هېڅ شک نشته دی او دا سړی چې دی ډېر مهربانه سړی دی او ښه دوست سړی دی. نو فلهذا الله جل جلاله ورته دا آیات نازل کړ او ورته یې وویل ته په دې باندې داسې مه خوشحالېږه. ومن الناس ځینې د خلکو نه داسې دي چې راځي ستا په خوا کې کښېني خواږه صحبتونه او خبرې درسره کوي. من یعجبک قوله او تا په تعجب کې چې دا څومره ښایسته خبرې کوي او څومره حیرانۍ دي چې دا څومره ښایسته خبرې کوي. فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې درته ډېرې زیاتې کیسې کوي او خبرې کوي او خواږه خواږه درته غږي. ویشهد الله او الله تعالی دا شاهد ګڼي چې الله مې شاهد دی په زړه باندې علی ما فی قلبي زما په زړه کې دا رښتیا دي اما د دې خوله یو څه وایي او زړه کې بل څه وي. وهو الد الخصام او دا چې ډېر زیات کوږ الد کوږ ته وایي لکه منحني خط لکه منکسر خط منکسر شي نه چې مات شوي او یا لکه منحني کړی غوندې داسې کوږ شوی دی داسې یو کوږ شی دی کوږ دی الد یعنی ډېر سخت کوږ دی الخصام او دی ډېر سخت جګړه کوونکی دی یعنی باطن د دې د اسلام دپاره او د پیغمبر دپاره ډېر سخت مضر او جګړه کوونکی دی. خو دا ظاهرا درته هر څه وایي خو دا هغه کوږ سړی دی چې تا ته راشي نو روغ وي او جوړ وي او چې بیا تا نه لړ شي کږېږي نو دا هغه دښمن دی. او بیا څه وایي ورته الله تعالی واذا تولى سعى او کله چې ستانه بیا وګرځېږي بیا سعى منډې وهي او کوشش کوي په څه شي باندې فی الارض په ځمکه کې لیفسد فیها چې څومره فساد او څومره فتنه اچولی شي څومره کبر او غرور کولی شي څومره تعصب کولی شي څومره افتخار کولی شي لیفسد فیها په دې ځمکه کې ټول ګناهان ټول هغه بد کارونه ټول رذالتونه لیفسد فیها په دې ځمکه کې ویهلک الحرث او دا هلاکوي فصلونه حتی درمندونو ته اورونه اچوي فصلونه یې خرابوي هېڅ دا بات نه ګڼي چې د کوم سړي فصل خراب شو والنسل او مړه کوي نسلونه څومره یې چې وسه وشي په جنګونو باندې چې یو تر بلې سره قتلوي. ځینې علما داسې وایي چې الحرث نه معنا دا ده چې حرث یعنې زنانو ته هم تکلیف رسوي
والنسل او د نارینه او اولادونو لپاره هم تکلیف رسوي. نارینه او ښځو دواړو ته تکلیف رسوي. والله لا يحب الفساد. او پوه شئ په دې باندې چې الله تعالی فساد دوست نه ګڼي. دغه چې دا کوم رضالتونه کوي دا د الله تعالی دوستي نه ده او الله تعالی دې ته محبت نه ورکوي. واذا قیل له اتق الله، او که چېرته ورته وویل چې دا فساد کې، دا منافقت کې، دا په خوله دي یو څه دي، په زړه دي بل څه دي، وویرېږه د الله نه، دا کارونه مه کوه، دا منافقتونه مه کوه. اخذته العزة، نو دا بیا ډېر زیات غرور کې شي او ډېر ځان پوپړسوي، ډېر ځان ببر کړي او ډېر ځان اوچت کړي چې یعنې زه هم دا کارونه کولی شم، یعنې زه هم دا ګناه کولی شم، زه هم خلک په جنګ اچولی شم، زه هم فصلونه سېزلی شم، زه هم نسلونه قتلولی شم، یعنې دا زه یم چې یوازې دا کارونه کوم، فحشا کولی شم، بد کارونه کولی شم، رضالتونه کولی شم. په دې باندې دا ځکه چې د ده کسب د هوا او هوس دی، د دې کسب د شهوت دی، نو دا ځکه وایي چې د خپل غرور کوي په دې باندې چې زه د عزت خاوند یم په دې بدیو کې، بالاسم په ګناه باندې. نو دې ګناه ده، خو الله جل جلاله فحسبه جهنم، بس کافي دی دې لپاره او غوره دی دې لپاره جهنم، اور د جهنم. ولا بئس المهاد، او دا جهنم چې دی ښه بستر دی د ده دپاره چې په دې اور کې پروت یو سوځېږي او راسوځېږي. دا خو هغه څوک و چې د الله د لارې نه چپ منافقت هغه شیان یې کول چې د الله د لارې د خلکو د تکلیف دپاره او د منافقت او د غرور دپاره، د تعصب او د خلکو د تکلیف دپاره، د فساد او فتنې دپاره. اوس د دې یو بل مثال داسې وایي، الله جل جلاله فرمایي دا شان نزول د یو مؤمن په صفت کې نازل شوی، هغه د فاسدانو، غرورناکو، متعصبینو په باره کې نازل شوی دی. او دغه آیات ومن الناس من یشري دا نازل شوی دی د مؤمنانو لپاره. او ځینې خلک داسې هم دي، من یشري هغه څوک دي چې دوی اخلي د الله دپاره او خرڅوي خپل ټول خپل ځان، نفسه خپل ځان خرڅوي، یعنې بیع او شرا کوي د الله سره، ابتغاء د دې لپاره چې راضي شي مرضات الله، الله راضي شي، دې دغه معاملې کوي. والله رؤوف بالعباد، او الله تعالی مهربانه دی په عباد باندې. د دې په شان نزول کې لیکي صهیب بن سنان رومي، دا د روم نه راغلی او ځکه چې دا د عراق او د عراق نه رومیانو تختولی او بیا غلام کړی او بیا د هغو نه راغی او مکې معظمې ته. خو صهیب رومي ډېر تکړه سړی و او ډېر زر کسبونه شروع کړه او یو شی او بل شی شروع کړه او ډېر تکړه سړی و، نو ډېر زر ځان ورسو صهیب رومي. دا صهیب رومي په دې مکه معظمه کې ډېر زیات مشهور. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف یوړ او کله مهاجر شو، نو صهیب وویل چې زه ورپسې باید لاړ شم، رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې ډېر زیات محبت کوو، نو زه باید راشم رسول الله صلی الله علیه وسلم. کله چې ډېر روان شو او د یو ځای ته ورسېده، نو قریش د دې مخه ونیوله او مخه یې ونیوله او ورته یې ویل چې ته نشې تللی هلته مکې معظمې ته، مدینې منورې ته هجرت نشي کولی. ده ورته ویل ولې نشم کولی؟ وایي نه، او ته د بل ځای سړی یې او تا ته مالونه پیدا کړي او هر څه دې پیدا کړي دي او موږ دې اوس نه پرېږدو چې ته لاړ شې. هغه ورته ویل ګورئ زما ته وګورئ، دا زما شخولی دی، دا زما ګوډی دی، دا زما هغه پیټۍ ده، زما هغه څه دي چې زما غشي پکې دي، دې کې زما غشي دي، او وګورئ ما سره دا توره ده. زه ستاسو ما پېژنئ چې صهیب څوک دی. صهیب رومي هغه څوک دی چې یو غشی هم خطا نه ځي، او تر څو پورې چې زما په دې شخولي او زما په دې پیټۍ کې غشي وي، تاسو یو ما ته رانږدې کېدی نه شئ او رانه به یو هم پاتې نه شئ. مګر هغه وخت چې زما غشي خلاص شو، بیا زما توره شته دی، بیا تاسو به ما ته راشئ او زه به توره چلوم، او چې توره مې بیا ماته شوه، بیا ستاسو خوښه چې ما سره هر څه کوئ. یو دا سوال دی. او دویم دا سوال دی چې تاسو ما ته وایئ چې زما څه نو زما ډېره اصلي او دارۍ او کور پاتې دی په مکه معظمه کې، هغه ټول مې تاسو ته درکړم، هغه دې ستاسو شي، خو ما ته د دې اجازه راکړئ چې زه لاړ شم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. هغو قریشو چې کله مصلحت وکړو نو ویل ښه ستا ټوله هستي او دارۍ مونږ ته ولیکه او مونږ ته یې راکړه. هغه ورته واخلئ ټوله دې هستي، ټوله هستي څومره چې لرله هغه یې ټوله ورته ورکړه. نور دې روان شو. کله چې دې روان شو نو یو روایت کې د تفاسیرو داسې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبا کې او دا قبا ته ورورسېدو او الله جل جلاله الله خبر کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا آیات ورته
چې صهیب باندې داسې یو حال تیر شوی دی او روان دی او تا ته راځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل ربح البیع صهیب وایي ګټه وکړله په دې دا د معاملې کې په دې بیع او شرا کې او په دې خرڅولو اخیستلو کې دې ډېره زیاته ګټه وکړه صهیب ډېره زیاته ګټه وکړه کله چې صهیب بن سنان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قبا ته ورسېد هغه وایي خورما خوړلې ده ته کله چې ستړي مشي وکړه نو دې ورسره کېناسته خورما یې خوړله د دې سترګه خوږېده په سفر کې ډېره سخته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي د چا چې سترګه خوږېږي هغه خورما خوړلی شي نو دې ورته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زه خو په دې ښه سترګه خورم په دې کومه سترګه مې چې جوړه ده په دې خورم وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات وخندل په بل روایت کې دا وایي چې عمر رضی الله عنه سره د صحابو حرې ته ورغی د مدینې نه وړاندې یو ځای دی حرې ته ورغی او هلته یې ورته داسې وویل چې تا هغه تجارت چې ربح صهیب البیع صهیب په بیع کې ډېر زیات تجارت وکړه او ډېره زیاته ګټه یې وکړه ویل دا تاسو ما ته څنګه وایي زما خو شی نه دی اخذ کړی یاستئ وایي دا الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي بیا په بدرګه د دې صحابو کې د مدینې منورې ته راغی نو صهیب چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مخامخ کېده دی ورته بیا ربح صهیب او دا تخلص یې پرې کېښوده ابو یحیی ولهذا دا صهیب دا آیات د هغې په باره کې نازل شوی دی چې ځینې خلک ومن الناس من یشري ځینې خلک داسې دي چې دا د الله د رضا دپاره ټول هر څه خرڅوي او هر څه بیع کوي خو صرف دا غواړي چې الله جل جلاله په څه ترتیب باندې راضي کړي او الله چې دی په خپلو بندګانو باندې ډېر زیات مهربانه او ډېر زیات مهربان دی او رؤوف الرحیم دی بله دا خبره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم حدیث شریف معقول اوس ویل چې اتتروني ما دومره مه پاڅوئ او دومره مې مه غټوئ کما اطرت النصارى لکه څنګه چې نصاراو خپل پیغمبر یعنی عیسی علیه السلام هغه په خدایي باندې ومنه هغې هېڅ شی ونه منه نو ما دومره مه کوئ ما ته ډېر زیات توصیف او صفت زما مه کوئ او ابن مریم ته څومره احترام چې عیسویانو کوو نو د خدای دې جوړ کړه ما ته دا احترامونه مه کوئ فانما انا عبده زه د الله بنده یم ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ویلی شوي چې پادشاهي دې خوښه ده او که بندګي دې خوښه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل زما بندګي خوښه ده بندګي یو بهترین مثال دی چې الله جل جلاله دې ټول انسانانو ته جامه وګرځوي د بندګۍ نه اوچت شی نشته او بیا د الله بندګي نه د یو بت بندګي نه د یو سردار بندګي نه د یو لمر او سپوږمۍ بندګي نه د یو داسې خدای چې هغه غلط خدای وي او د هغې بندګي بلکې د الله بندګي دا ډېر لوی زیات افتخار دی نو د هغې غوندې افتخار وایي مه کوئ ما سره نو فلهذا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وفرمایل چې زما ډېر صفت مه کوئ فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم عن عیاض بن مجاشعي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ان الله اوحى الي ما توي الله دا وحي وکړه ان تواضعوا چې زه تواضع وکم او ډیر زیات نرم اوسېږم لا یفخر چې کله فخر ونه کم احد په هېچا باندې على احد په یو په بل باندې باید فخر ونه کړي لا یبغي او دا لازم نه ده چې یو بل ظلم باندې احد على احد او یو په بل باندې ظلم وکړي یعنی هر څوک تواضع کوي او باید هر څوک ارام اوسېږي او هر څوک باید د خپل ځان دپاره یو شی غوره کړي چې هغه بندګي د الله نه د الله د بندګۍ نه ونه وځي ابي هريره رضي الله عنه فرمای وسلم قال لينتهن الله تعالی د هغه کسانو دپاره چې هغوی ډیر زیات مخکې ځي الله تعالی یې بیرته زوال ورته ورکوي او د زوال دپاره د الله تعالی وهل او قهر او غضب دی د هغې نه باید ځان سړی وساتي مطرف بن عبدالله د دې روایت کوي انطلقت في وفد ومنګ راغلو په یو وفد یو ټولي کې راغلو بن عامر الى رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل صحیح ورته وویل سیدنا ته زمونږ سیدي فقلنا سیدنا ته زمونږ سیدي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په جواب کې وویل فقال السید الله سید دی د ټولې دنیا کا مالک دی هغه سید دی نو بیا ورته ویل چې فقلنا افضلنا او ته زمونږ لپاره ډېر زیات د فضل والی و اعظمنا ته زمونږ مشر او
ته زمونږ ډېر خواخوږی نو بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم قولوا لکم او بعد قولکم او بیا کوئ همدغسې خبرې یعنې ما ته څومره چې کولی شئ هماغومره مې ټیټ کوي او هماغومره مې وړوکی کوي ځکه چې ما ته عبدالله ووایي ما ته څوک ووایي خو سعید راته مه وایي او افتخار زه په دې باندې نه کوم ځکه زه د خدای بنده یم او بیا یستجرنکم الشیطان او تاسې د شیطان دې ته مجبور نه کړي چې تاسو یو په بل باندې تکلیف پیدا کړئ دا د شیطان کار دی چې خپل یو بل د شیطان د خوانه یو بل لمسول کېږي او هغې ته یو تکلیف وررسېږي او شیطان خپله بزرګي پېښوي او خپل لویوالی پېښوي او شیطان ستاسو خپل وکیل مه جوړوئ او خپل دوست مه جوړوئ تر څو خلکو ته تکلیف او زحمت پیدا کوي په لحاظه نرم اوسېږئ ټیټ اوسېږئ او په داسې انداز کې اوسېږئ څنګه چې یو بنده د الله جل جلاله وي عبدالرحمن رضی الله عنه روایت کوي د عقبه ومولاه من اهل فارس شهدت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم احد فضربت رجلا من المشرکین وایي چې زه عقبه وایي چې زه کله حاضر شوم جنگ د احد کې نو ما یو کافر ووهه او ډېر ښه سطوره مې پرې استعمال کړه او هغه مې مړ کړه کله مې چې هغه مړ کړه نو ما ورته در واخله دا ګزار او وګوره دې ګزار ته زه زه د غلام یم د انصارو او فارسي یم نو ځکه د فارس یعنې د ایران یم نو دومره شهامت په ما کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په جنګ کې ویل دا د فارس کلمه لرې کړه او دومره ووایه چې زه یو مسلمان یم او زه د انصاري غلام یم خو د فارس افتخار مه کوه په وطن باندې افتخار مه کوه په قوم باندې افتخار مه کوه په هغه څه باندې چې هغه الله جل جلاله نه خوښوي په لحاظه د فارس نوم مه اخله د ایران نوم مه اخله د سعودي نوم مه اخله د افغانستان او پاکستان نوم مه اخله د مالیزیا نوم مه اخله داسې ووایه چې زه د الله بنده یم او د غلام یا یو ځای یم خپل انصاري ورور سره ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي قال رسول الله من نصر قومه على غير الحق څوک چې خپل قوم بغیر د حق نه د هغې سره کارونه کوي او د هغې په نفع باندې کوي کالبعیر الذي یعنې یو متعصب سړی چې د خپل قوم او کورنۍ او د خپل ځان دپاره تعصب کوي هغه داسې دی لکه یو اوښ چې په کوهي کې ولیدلی وي او دا اوښ ژوندی نه راوځي خو ته یې د لکۍ نه راکش کې نو رواه ابو داود دا هغه څوک دی چې تعصب کوي لکه مړ شوی اوښ چې په کوهي کې ولویږي او بیا د لکۍ نه راکش کې او مردار خټو نیولی وي او مردار او خراب وي تعصب دومره بد دی چې باید سړی تعصب د خپل قوم دپاره او د خپلې کورنۍ او د خپل ځان دپاره ونه کړي چې یو مردار اوښ دی په کوهي کې جوړ نه شي او بیا د لکۍ نه راکش کوي څومره توهینېږي او سپکېږي به رسول الله صلی الله علیه وسلم نواصله روایت کوي او فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قلت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما العصبیت عصبیت څه شی دی یو بل باندې فخر کول څه دی قال ان تعین قومك على الظلم چې ته معاونتو کې د خپل قوم سره په ظلم باندې او په تیری باندې که حق یو که ناحق وي ته د خپل قوم طرفداري وکړي نو دې ته تعصب ویلی کېږي د دې تعصب نه الله جل جلاله انسانان بچ کړي او دا د الله تعالی هغه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او وایي چې د جبیر رضی الله عنه روایت کوي او هغه داسې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیس منا زمونږ نه دی من مات على عصبیت څوک چې په عصبیت باندې مړ شو هغه زمونږ نه دی او څوک چې د عصبیت دعوه کوي هغه زمونږ نه دی څوک چې په قتل و قتال کوي په عصبیت باندې هغه زمونږ نه دی هغه یو داسې سړی دی چې هغې سره زمونږ هېڅ تعلق نشته یعنې د اسلام نه وتلی دی د تعصب د دفاع کول په حق باندې پروا نه کوي د خپل قوم نه چې مظلوم وي اما تعصب د دې لپاره چې ظلم وکړي په بل قوم او په بل چا باندې نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زمونږ نه دی نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي قال حبک شیء یعمی ویسم رواه ابو داود کله دی چې یو شی خوښ شو او عاشق شو ورباندې بیا به دې ړوند پوڼ کړي که قوم باندې خپل عاشق شوي په کورنۍ باندې عاشق شوي په ښځه باندې عاشق شوي په بل چا په یو رئیس باندې عاشق شوي نو هغه ته ړوندۍ کڼۍ دي تا د الله د لارې نه وباسي ای ړونده پوڼه ځان وپېژنه او د الله لارې ته راشه او د دې تکلیفونو نه ځان وساته نو څوک د خپل نفس خرڅوي د الله دپاره د دې لپاره چې بیع او شرا وکړي الله جل جلاله فرمایي ما د مؤمنانو نفسونه اخیستي ما د مؤمنانو
او فرمای یا ایها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم. تاسو ته زه تجارت خو چې تاسو ته عذاب الیم نه لري کی هغه ما د پاره ژوند کول دي، ما په لار باندې تګ دی، زما ټول احکام منل دي، امر نهي منل دي، زما ټول هر څه دي. نو بیا تاسو ما سره تجارت کوئ او زه ستاسو نفسونه اخلم د دې لپاره چې تاسو ته په بدل کې جنت دی او د جنت د عمر د ټول عمر دی. الله جل جلاله دې د ټولو مسلمانانو نصیب کړي، خصوصا د تعصب نه او د فخر نه او د هغه مکر کارونو نه چې ظاهرا منافق په خوله یو څه یو په زړه کې بل شي. الله دې موږ ته صفایي د زړه او د زړه او د خولې د دواړو قلب او خوله دواړه دې الله تعالی زموږ یو کړي او د منافقانو او د مفتخرو او متعصبینو او د هغه خلکو کبرجنو غرورناکو نه دې الله جل جلاله بچ کړي. اله العالمین دې موږ ته هدایت کړي. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم.